د نن ورځې ډېر مهم تازه او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ناکاموره پر افغان خاوره او افغانانو مایان تیتوس ناکاموره چې نږدې 2 لسیزې مخکې خپل کلی کور پرېښی او د افغانانو د خدمت په موخه افغانستان ته راغلی و، نن په جلال آباد ښار کې د وسلوالو له لوري ووژل شو. د سعودي عربستان حکومت له افغانستان سره د 100,000 ټوکو قرآن کریمونو مرسته وکړه. ټرمپ د ناټو سازمان او 1 کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ټرمپ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون توهین وکړ، خو هغه بیا ظاهراً په صمیمیت سره ټرمپ ته جدي اخطارونه ورکړل. کمیسیون په افغانستان کې د ټاکنو څارونکي ادارې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر کمزوري مدیریت تورنوي او له دغه کمیسیون څخه غواړي چې د روان بحران د حل لپاره د انتخاباتي ټکټونو څارونکي ادارو، نړیوالې ټولنې او سیاسي ګوندونو یو مشترکه ناسته راوبلل شي. زلمی خلیلزاد ځینې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو او سلا مشورو لپاره یو ځل بیا کابل ته راغلی دی. ولسي جرګه د ولسي جرګې رئیس موقت او مشارکتي حکومت ناقانوني بولي او پر ټاکنیزو خبرو د ټینګار ترڅنګ وایي چې دغه جرګه د ټاکنیز بهیر د کړکېچ د حل په موخه اقدام کوي. پکتیکا ولایت د مرکز خرن ښار اوسیدونکي میا خان اکا خپل 3 لوڼې هره ورځ تر 12 کیلومتره لرې واټن پورې پر موټرسایکل ښوونځي ته په دې هیله بیایي چې یوه ورځ به ډاکټران شي. مسافر د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې نن د غرمې وروسته د غور هرات پر لاره 3 مسافر د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه 3 مسافر د دایکنډي ولایت اوسیدونکي وو او نن غرمه له غور څخه د هرات پر لور روان وو. پروژې د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د 25 میلیون افغانیو په لګښت د 12 پروژو چارې پیل شوي چې په ترڅ کې به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شي. ناکاموره افغان ولسمشر اشرف غني د نن سهار د جلال آباد پر پیښه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امنیتي ادارو ته مې امر کړی چې د یادې پیښې په هکله جدي پلټنې وکړي او د پیښې عاملین دې ژر تر ژره پیدا کړي. کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د طالبانو د درید په ترڅ کې 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. ټرمپ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لندن کې د ناټو پر سرمشریزه کې د شمالي کوریا د چارواکو په وروستیو څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. ټرمپ ویلي دوی که اړ شي نو د شمالي کوریا پر وړاندې پر نظامي اقدام هم لاس پورې کوي. ننګرهار تېره شپه یو ځل بیا د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ کې د 02 خطې ځانګړو دولتي عسکرو د ملکي خلکو پر کورونو چاپه وهلې او 14 ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. مشال د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار ویلي د پولیسو لخوا ورباندې درج شوي مقدمو پریشانه کړی دی، البته پر نورو ځوانانو شوي FIR-ونو کړی دی. نوموړي دا خبره له مشال راډیو سره تر هغه وروسته وکړه چې څو ورځې وړاندې د لاهور پولیسو پر اقبال خان او نورو زده کوونکو د ځوانانو د پارولو مقدمه جوړه کړه. په دې اړه د عبدالحی کاکړ ویډیو رپورټ هم در سره ضرور وګورئ. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره ورځ تازه، مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو در سره ضرور لایک کړئ.